د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري او تخنیکي چارو رئیس د ښار په بیلابیلو برخو کې د پراختیايي پروژو د جوړېدو په اړه وویل چې دوی د ښاري خدمتونو د ښه والي او د ټولنیز عدالت د تامین لپاره مؤثر اقدامات کړي دي. نوموړی زیاتوي چې تیر کال یې 46 پراختیايي پروژې پلي کړي چې له ډلې د ځینو پروژو د جوړېدو چارې بشپړې شوي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به 18 نورې عام المنفعه پراختیايي پروژې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. 18 پروژه که به حساب مانده، بعضیشان در روزهای نزدیک و آینده انشالله کار این پروژه به اتمام میرسه و بعضی پروژه که هست هنوز هم به حساب کمی وقت کار داره چون وقت کم بود. پروژه کلان است که ما اگه اشاره کنیم که سرکی را که به حساب از شوک قرآن شریف و گذشته تا پروژه ایست است و همچنان سرک میدان و ایستک و از فاز دوم سرک امارت است که تقریبا اگر ما دو طرفه حساب کنیم بیشتر از 2.5 کیلومتر سرک میه. این کارش هنوز مانده و انشالله در آینده به اتمام خواهد رسید. د نوموړي په وینا دمګړۍ د پراختیايي پروژو د پلي کېدو بهیر په مزار شریف ښار کې روان دی او دا اداره ژمنه ده چې د دغه ښار په کچه به خلکو ته لا غوره خدمتونه وړاندې کړي. ما 26 پروژه داریم که خرد و بزرگ پروژه خرد و بزرگ است و انشالله امسال ما کار خود وقت آغاز میکنیم چون بودجه وقت منظور شده. در روزهای نزدیک انشالله پروژه تدارکاتی از این به اتمام میرسه و عملا انشالله کار شروع خواهد کردیم. ویل کېږي چې سږ کال به د اسلامي امارت د مسؤلینو د لارښوونو پر بنسټ په مزار شریف ښار کې د ښاري بنسټونو د پراختیا او د سمسورتیا رامنځته کولو په موخه 25 عام المنفعه پراختیايي پروژې پلي شي.